السلام علیکم ملګرو ټیک ټاک فني ویډیوګانې ډېر زبردست ویډیوګانې تاسو سره شریکوم او ډېر غټ سبق زموږ تاسو لپاره کې پروت دی او دا مسافرونه ډېر ښایسته ویډیوګانې جوړې کړي راځئ تاسو په خپله وګورئ او مخکې ملګرو سره یې شریک کړئ. سوالیم نه ملاویږي ناوخته دا بیا څه حساب کیسه بونېږي خیر خدای کېنه راله مخ یو پیلی چې دې پوخ کړی وی ډېر سخت ستړی یم وایي سړیه تا سره د چې وخت دې زما تپوس نه کوي چې په تاسو حالات تېرېږي او څه نه خو ولې بیا سترګې ډکې کړې دي یو خو چې کور ته راشه نه جوړه ده بېګانې داسې ګډه وډه خوب کې لیدلی ده وایي هغه بره سپېشل یم سیوا شوې دی څوک هم اسم نه کېږي چې نه سړی یو ستا مور هر وخت نه وایي ناجوړه یو دا چل دی واغه چې کله یوه بانه او کله بله بانه وایي یوه بانه او بله بانه چې ووایه چې مور کړم کله د خور ښځې او کله د ستا څومره خویندې او څومره میندې زه خو د سپېږمونه رالم چې رښتیا خبره خو چې هغه وړوکي اختر کې تللی ما نو بیا مې مخ نه دی اړولی بېګا خو ما ټوله شپه په ناسته باندې تېره کړې خپله خو دې خوبونه اسم نه کېږي هر وخت بیماره خپه کې دې د سپي هډوکې دی سات کې خوشي سات کې خوشي بس نه راځو بازار نه غم کوه بیا روک شي چې راغلی درته راشه زه خو دې په ژوند ستو ماته کړې ما نه دي او بس د غمونه دي نو سړی مې لېږلي خوښې څه کوئ دا مور او زوی بیا هم څه لانجې شروع وایي سړیه ته خو تش تور راغلې ولې تا ده چې ما غوښه یاده کړې وه نه دې راونړه وایي داسې شین مرچکې هم نشته دی او غوښه هم نشته دی نو دا چرګان مې راوړي نه دي چرګان مې راوړي دا په زرو چرګانو باندې مېلمانه کېږي زما روان دي ټول خاندان مې را روان دی زما تپوس ته راځي داسې خبره ده لږه ګزاره کوه ګراني ده وایي څنګه ګزاره وکړم نو خپله خو نه به یې راغشتې وه که نه وایي دغه خو والا مه وایې زویه که نه پرېږده د خلکو مخکې خو ما وشرموي که نه چرګانو باندې ته موږ له مېلمانه دا ښه چې دا بوس دې راوړي دي چې بس کور کې پراته وي راته ته غلی شه بس مور دې لګیا ګزاره کوه ګراني څنګه ګزاره وکړم هېڅ به څه کوم چې دې راوړو نو په وخت به دې راته ویلي وو تا سره وخت ډېر ګران دی تا سره دا شوي دي وایي بیا ووالې وایي دې پلي دې له ما پرون ګیله ورکړې وه خو دا سمه شوې نه ده بیا څه چل شوی دی وایي دا بیا په څه باندې په شینولو وایي تا نه بېلولي مې اخېسته بیا سړیه زه خو دې لږ نه ډېره تنګ یم چې ماشوم به روزي نه بس وخت یې راته او دې نه ما پر څنګه خیر دی وایي ته ته چا راغلې وه ته راشه څنګه راته ماشوم زه خیر دی زه بیا پوه کړم ماښام ځه څنګه شنه کړې ده زه بیا ماښام پوه کړم ماښام بیا ته پوه کړې زه یې اوس پوه ومه زه چا راغلې وه ته راشه وایي ته بچه سړیه چې زه په خپله پوه کړم نه هرې سړیا راوړم ته خو څوک هم اور هم نه بلېږي او خدای خبر چې دا داسې د کوم ځای نه راوړي کلک کاڼي کوم ځای نه مې راوړي خو بازار نه مې راوړي وایي دا څنګه بازار خدای خبر څه چې کاڼي دې پرېږده مړه بس پخلي بس هسې ګنټې نخرې مې مړ نه کړي سړیه ما یې که نه د غرور واده مې ما نږدې دی ما یې که 15 راوړې 15 شپږ جوړه ولې خیر خو دی وایي 15 شپږ جوړه مې غوښتې وایي تا له به م راوړې ښه غلې شه زه به تا ور خپل فرمایش پوره کړم نه تا له خو ما بله ورځ راوړې مې وې نو بله ورځ دې راوړې وې خو هغه زه پرېږده په دې نورو په دې 15 شپږو جوړو باندې به اوس ته کیسه 15 شپږ جوړې څه دي یو به وربل کې اچوم یو به د شپې واچوم یو چې ډولۍ پسې ځم نو وا به اچوم او بیا به شپې له نکاح وي نو هغې سره به بیا بریانه دا دونه ډرامې دا زمانه نه کېږي وایي تا ډرامې ستا نه کېږي او که نه کېږي دا به راوړې راته تا سره لا څوک ژوند تېروي ته د ژوند سړی یارې چې اوس لاړم یم کېنه نو داسې مخې سره خو داسې مخې تا سره ژوند نه تېرېږي روټۍ خو کېده که نه سهارو باندې ډک شه راځه زویه چې ځو وایي ته چا راغلې دلته راشه دا روټۍ خو راوړه وایي سړي السلام علیکم غم د سره نه و د کور غم را سره و خو څوک یم په لاره کې سورلی هم نه میلاوې دی ټانګې مار هم نن نه وه داسې زرې زرې او جنازه وشوه که نه جنازه وشوه ستا د لاسه خو زه چا سره د سترګو لګېدو پاتې نه شوم وایي نور راجه شوې د پشمیني خو هغه انګور داسې جوړه اچولې وه تاسو واده له تللي وایي که مړي له تللي وایي اوس به ټول مړي کې مې چا سره سړي سترګې هم نه لګولې دا د خیر مارو جوړه مې اچولې او مې اچوم تاسو واده او مړي هم نه پېژنئ موږ زړه رانهوړئ تاسو د جوړو مړي له ځای هم جوړه واده وایي تا فکر هغه هم چې ته پوره نه شو بس کله وړاندې یو کله څه نه وي چې زما مور پلار تا کیسې لیدلي خیر ما زم ډېره کېدو غم درله وکړمه اوس به واړم راشي
وایي رکشنا اور وینم او ته باندې او وینې نو خو دې شپه به ورکړو کو بیا به نه په سبا ته راځو چې اوس ته پلار راشي ته پوسټ نه وکم نه چې هغه څه وایي راته ویا خدا دې رانو سړی راځي وایي ته خو نن ډېر پریشان و کې خیر دی چې خلي څه به درته ووایي بس ولې څه چل شوی دی چا ته شوي دي بس ګرانۍ مې دومره زیاتې شوې دي چې ورځ ته ورځه ګراني ورځ ته ورځه ګراني اوس د وړو پیسې هم راسره نه وي نو بس وایي سړیه دا څه کې د عزت نه خو څه خواږه نه دي زما دا د ښې ښکلې کاڼې پرتې دي نه نه پرېږده او دا هر شي که د عزت نه ګورې څه خواږه نه دي ته به دومره خفه او زه به ګینې سونه په غاړه باندې ګرځم زما کالو ته ضرورت نشته دی زه سبا دیاړي به زما ستا ژوند په کار دی دومره خفګانونه مه کوه دا واده سړیه ډېره پاکه ما اغشتې دي خو دا شی مرض دغه ژرنده مې پاکه کړې ده نو که دا یې لږه مشین ته یوړه نو پرون مې هم د ګاونډیانو نه وړه راغشتې دي او شل خبرې به راله بیا کوي که ما ورته د یوې ورځې په بدل مې ترېنه راغشتې دي غوترنه غوټه مور به څنګه جوړم کاکا تو چې په مور سره بیا زوی دغه ځای به یې چاته اواز کړي اوس پسې کاجي راشي ورته به زه ووایم او یا خدا غدران یا خدای ګل لالا سلام علیکم وعلیکم السلام ګل لالا ما یې په دې ماشوم سره دا ژرنده وړې وه نو پرون راسې وړه ختم شوي دي او پرون مې هم د ګاونډیانو نه راغشتې دي تېل نشته قاعده مې راوسته نو ستا په موټرسایکل کې تېل نشته نو زه ورسره څوک کړم نو زه یې ورسره یوسمه تاسو له به ځانونه ښه ښکاري خو چې روډ د ټلیفونو کې نو زه به ورته دا ټولې خبرې ګورې کوم تاسو خو ځانونه شرمولي دي هر غټ سړي یې اوس سوجي په خګه اوس د سوجي په خومه کېدو لپاره او دا د دا ژرنده یوسئ نو شپې او بیا څه خورئ زار راته په خومه بیا کم کړه دړې دوه دړې به یو سم بیان دړې او دوه دړو باندې کار نه کېږي دړې خو ما د ګاونډیانو نه راغشتې دي پهله به دا ورکړم سبا بیا کټورې کار کومه په کوڅو کې بیا موټرسایکل کې تیل واچي بیا به راسره یو موټرسایکل کې ښه تېل شته دی د خپلې ښځو لپاره ورسره یې خو بد وخت هم شو خبر هم نه کېږي زر کوه دا وړي چې راوړې که نه راوړې یا ښځې دا لکه موږې دی زر کوه سړی وایي وایي نه څوک هم نه یو کېږې دې واړولې ته تېنه په ارام خو دغه دي داسې دي خو داسې دي خو دغه نور څه ورکړه خو دونه ګرانه ګرانه کې زنده دا زار کېنه بس دغه شي وایه ښځې ستا د لاس پورې مړه خو بس زه یې قبر ستا د لاس باندې اورې دا ویډیو جوړه کړې د مسافرو جوړه کړې او اکثر د ویډیوګانې جوړوي او بالکل د خندا ویډیوګانې جوړوي د ماحول نه خرابوي داسې ویډیوګانې جوړوي نو داسې فضول الفاظ یې پکې استعمال کړي نو نن سبا څوک ماشوم ووهي نو کور ته ماشوم راشي مورې ته وایي د فلاني ووهلم او مور یې فورا څادر راولي او هلته لاړ شه په ګیلې ورته کوي نو بالکل داسې ویډیوګانې جوړه کړې ډېره ښایسته ویډیوګانې جوړه کړي نو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني زموږ چینل سبسکرایب لایک او سلام